سلامونه، نیکې هیلې، احترامات په دې هیله چې روغ او جوړ اوسېږئ. له ډېره وخته وروسته درسره بیا یوه کوچنۍ ویډیو شریکوم په دې هیله چې ستاسې د خوښې وړ وګرځي او ورڅخه استفاده پورته کړئ. نن په دې باندې خبرې کوو چې څنګه کولی شو چټ جي پي ټي واتساپ ته راوغواړو یا یې راوبلو. مطلب دا چې موږ چټ جي پي ټي په واتساپ کې وکاروو. تر اوسه موږ تاسې چټ جي پي ټي په داسې توګه کارولی چې هغه موږ یو اپلیکیشن رااخیستی لکه دغه چټ جي پي ټي دی، تاسې لیدلی شئ. په دې اپلیکیشن به موږ ډاونلوډاوو جلا او بیا به مو دلته ورسره خبرې کولې په وایس میسج او په دې باندې پر دې باندې بیا موږ کار کوو. خو اوس کولی شو چټ جي پي ټي په واتساپ کې راخلاصه کړو، لکه موږ چاسې له یو بل چا سره له یو بل ملګري سره چټ کوو یا له هغه سره خبرې کوو. دا رقم کولی شو له چټ جي پي ټي سره هم خبرې وکړو. خو چټ جي پي ټي په داسې سترګه چټ جي پي ټي ته ملګرو مه ګورئ چې هغه یو اپلیکیشن دی او کار کوي. چټ جي پي ټي زموږ او ستاسې د ژوند یوه برخه جوړېدلی شي. چټ جي پي ټي زموږ ستاسې سره د ژوند په هره برخه کې مرسته کولی شي. که څه هم معلومات په 100% سم نه وي، خو بیا هم تر ډېره بریده ستاسې سره ډېره مرسته کولی شي. یعنې که چیرې ته یو محصل یې په چټ جي پي ټي کې ته هره کوم پوښتنه کولی شې او هغه تا ته جواب درکوي. که چیرې ته مریض یې په چټ جي پي ټي کې پوښتنه کولی شې، هغه تا ته دوا درښولی شي. که چیرې ستا سره دوا یي ته به پوهېږې نه چې دا د چیش دپاره ده یا یې څنګه وخورم، چټ جي پي ټي تا ته ویلی شي چې داسې وکړه. که چیرې ستا موټر نه چلندېږي ته یو ځای یې چټ جي پي ټي تا ته کولی شي چې ستا موټر داسې چلند کړه. که چیرې ته غواړې چې زه دېغ یم او څنګه ځان خوشحاله کړم له دا سټرس یا خفګان څخه څنګه ځان راوباسم، چټ جي پي ټي تا ته مشوره درکوي. یعنې هر رنګه پوښتنه چې تا ته په ذهن کې راګرځي، د تاریخي معلومات غواړې، د هیوادونو په اړه باندې، د جنګونو په اړه باندې، د نورو نویو مطالعې کوې، په یو کتاب پسې ګرځې، یعنې یو هره موضوع چې د نړۍ پر مخ باندې یي او ته ورسره مخ یې، چټ جي پي ټي کولی شي تا ته په هغه باره باندې معلومات درکړي. دا یو ډېر پراخ سیسټم دی چې د ساینسپوهانو لخوا جوړ شوی دی. یعنې دا داسې یو سیسټم دی چې ستا هرې پوښتنې ته یو معقول جواب وړاندې کوي. نو اوس راځئ په دې باندې خبرې کوو. داسې طریقه درته ښیم چې څنګه موږ کولی شو چټ جي پي ټي په خپل واتساپ کې راخلاص کړو په فري توګه، په مفت توګه باندې. دغه کوم نښان چې تاسې وینئ چې موږ کله په واتساپ کې خپل نوی ملګری اډوو، دا د پلس علامه وینئ په راسته طرف کې په شین رنګ باندې په دې باندې کلیک کوو. کله چې دې ځای ته رالاست، دلته موږ 3 اپشنه لرو: نیو ګروپ، نیو کانټاکټ، نیو کمیونټي. موږ چې نوی ملګری اډوو دا نیو کانټاکټ په هغو په راسته طرف کې یو د کوډ داسې 4 کونجه نښانونه شته، په دې باندې کلیک کوو. کله چې مو په دې باندې کلیک وکړ، دلته دغه سکین کوډ دی او چپه طرف ته مای کوډ دی. خو په چپه طرف کې لاندې دلته تاسې لیدلی شئ دا د ګالري عکس دی. یعنې زه غواړم له ګالري له عکس څخه یو شی سکین کړم. دلته زه یو تصویر لرم. د دې تصویر دا تصویر به تاسې زه به یې په ډسکریپشن کې لینک درته کښېږدم، تاسې بیا له هغه ځایه ډاونلوډ کړئ. که چیرې مو دا دغه نه درلودی، دا کوډ تصویر نه درلودی، ما چې به دا ورته انتخاب کړئ. کله چې مو دا انتخاب کړه، دی څه درته وایي؟ وایي واتساپ اکاونټ پونټ آپشل بزنس اکاونټ کنټینیو ټو چټ. زه کنټینیو باندې کلیک کوم، ډایرکټ رالم د چټ جي پي ټي. دغه دی های چټ جي پي ټي هاو اټس ګوینګ. څه حالات دي؟ دا دی ما چټ جي پي ټي ته میسج وکړئ. اوس به ما ته میسج راځي: های آی ایم دوینګ ګریټ تھینکس فار اسکینګ هاو اباوټ یو هاوز ایوریثینګ ګوینګ آن یور سایډ. څه کیسې دي ستا طرف ته؟ وایي زموږ طرف ته خیرات دی. زه راځم دا ډایرکټ خپلې ژبې ته رااړوم. زه ورته وایم چې سلامونه، نیکې هیلې او احترامات. یعنې دا کولی شي تا ته په پښتو ژبه باندې هم معلومات درکړي، هر رنګه معلومات. ته دې ته ضرورت نه لرې چې ته میسجان دوی ته په انګلیسي باندې واستوي. سلامونه، نیکې هیلې او احترامات درته هیله لرم چې روغ او خوشحاله یې. څنګه مرسته در سره کولی شم؟ زه د ستوني مریضي لرم، کوم درمل وکاروم؟ دا ځای پوښتنه کوم له چټ جي پي ټي څخه. د مثال په توګه تاسې ته ښیم چې دوی ماته څنګه جواب راکوي. اوس به ماته دی جواب راکړي چې ته څه کولی شې. ته داسې ورته وګوره دونه غټه لیکنه. زه یوازې یو مصنوعي ذهني سیستم یم او نه یو ډاکټر. دقیق ورکول صلاحیت نه باید خو تاسې د ستوني عادت کوم زه تاسې ته دا پوښتنې کوم: ګرم اوبه وڅښئ، مالګینو اوبو سره غرغره کړئ، ویټامین سي لرونکي خواړه وخورئ، راحت چاپېریال جوړول
او دا رقم یعنې مطلب تا ته هغه کوم سیسټم چې د دوی په وس پوره تا ته د یو معقول جواب خامخا وړاندې کوي. نو په دې توګه تاسې کولی شئ چټ جي پي ټي خپل واتساپ ته راولئ او بیا یې په خپل واتساپ کې وکاروئ. هیله ده چې زده سوي وي. د تصویر لینک انشاءالله زه د دې ویډیو په ډسکریپشن کې تاسو ته ږدم. تر بیا پورې د الله په امان.